असलामुअलैकुम। अप्रैल په 1986 چې دا د بهار وال موسم و د بټو لور بېنظیره چې هغه عمر 33 سال و دې 3 کاله له ملک نه جلا وطن تېر کړي وو او 3 کالو آباده دای بیا واپس ملک ته روانه وه او دې دا هم وویله چې زه پاکستان سیاست چې شمولیت کوم. نو دغه سره پاکستان په ایوانو چې ډیر زیات په دغه باندې بحث سره وسه چې بېنظیره موږ ملک ته پرېږدو که نه یې پرېږدو. نو په ایک ټیم باندې پاکستان صدر محمد خان جونیجو او د جنرال ضیاء الحق په دغه شي باندې قایل کو چې دای دې ملک ته راشي ځکه چې نورو ملکانو ته موږ کوم پیغام ورکوو چې پاکستان چې په سیاسي سرګرمیو باندې پابندیانې لګېدلې دي او دا پته به هم لګي چې بټو اووه کاله کې چې دته یې پانسۍ ورکړې ده نو پیپل پارټۍ په پاکستان چې مقبولیت یسته ده که نیسته ده. نو چې چمال 10 اپریل په 1986 چې بېنظیره د لاهور ایرپورټ باندې کوزه سوله. نو لاهور ایرپورټ نه څلورو طرفو ته په لکونو باندې کسان چې کوم دي دې استقبال پر ولاړ وو او دو پلاسو چې پاکستان او پیپل پارټۍ جنډې وې او دومره غوټ جلوس دې نه مخ چې پاکستان چې نه وسلای. نو دغو خلکو په زبان باندې صرف یوه ناره وه. نو دغه جلوس لاهور ایرپورټ نه راغی مال روډ ته، مال روډ نه بیا دغه جلوس لاړی داته دربار ته، داته دربار نه بیا لاړی مینار پاکستان ته. نو دلته د مازدیګر ټیم و. نو دغه بټو چې اووه کاله مخکې جنرال ضیاء الحق دای په مځکې چې شخ کړی و نو اووه کالو بعده دغه بټو په مینار پاکستان باندې پوره کت سره ولاړ و او دلته دای ګوشي نه و بلکې د مخ ته د عوامو سمندر و او دغه سمندر چې د پیپل پارټۍ چې څومره مخالفین دي دغو ته خپل مستقبل دالته ډوبېدونکی ښکارېده. بېنظیره دغه استقبال د سرکاري اندازو بالکل مخالفه و. بېنظیره د خپل استقبال نه خو خوشحاله تله خو له دغه جینه د بېنظیرې چې کوم تکالیف و هغه بنیاد هم له دغه جینه شورېدلی و. یعنې پاکستان اسټیبلیشمنټ دا فیصله کړې وه چې بېنظیره چې د کومه مخ ته روانه ده دا یې موږ په دغه جې باندې ودرو او مخ ته نسي لاړه. نو دې د روانې لپاره یې دې باندې اول دې کردار کشي یې وکړه او دې سکینډل یې روباسل. یعنې چې چمال مینار پاکستان جلسه ختمه سوله نو دغه بېنظیره خپل سیاسي کارکن فیصل صالح حیات کور ته لاړه او هلته مطالعه سوله او شپه یې وکړه. نو دې اولنی سکینډل یې فیصل صالح حیات سره روباسه. نو په معاشرې چې یوه مور د خپلې لور لپاره څه شی کوي نو نصرت بټو د بېنظیرې مور چې کومه ده دې د خپلې لور شادي فیصله وکړه. نو دغه ټیم باندې ډېرو خلکو دا خواهش و چې زه د بټو خاندان داماد جوړ سم. نو بېنظیرې ته یې دا مشوره هم ورکړه چې ته د خپلې پارټۍ کارکنو فیصل صالح حیات سره شادي وکړه. نو فیصل صالح حیات دا کم تعلیم یافته و او دا یې بور قسمه غوندې زڼکی و. نو دغه سره یې د والا رشته چې کومه ده دغه سره مخ ته نسله بړاو. بیا بله رشته دې کور ته راغله چې عادي نواب شاه له کور نه راغلې وه یعنې آصف علي زرداري مور چې کومه ده ام بخاري دغه خپل زوی رشته د نصرت بټو کور ته راوړې وه. نو آصف علي زرداري سیاسي بیکګراوند یې نه و. د په خپلې ضلعې چې د کوم کونسل سطح باندې الیکشن کېږي د هغه هم هرولی و خو د پراپرټي کاروبار و او هغه ډېر ښه چلېده. نو نصرت بټو ته دغه رشته ورخوښه سوله او دې د خپله لور شادي چې کومه ده 18 دسمبر په 1987 چې آصف علي زرداري سره په لیاري ګراونډ په کراچۍ کې وکړه. نو دغه سره د بېنظیرې تکلیفات چې کوم دي دا کم نسل ځکه چې دې مخالفینو به یې دې وړوکې نه وړوکې کمزوري باندې به یې نظر ساته او له هغه نه به یې فایده اخیستله. نو بېنظیرې به خپل قدمان ډېر په سوچ سمج کر اخیستله او چې چمال د بېنظیره امید سره تله نو دې دا خبره هم له میډیا نه پټه کړې وه خو جنرال ضیاء الحق ته دغسې خبر په چار وه او دې خپل چې کوم انټیلیجنس ته دغه یې پسې کړی و او دا خبرې د بېنظیرې امید والا جنرال ضیاء الحق ته هم کړې وه. نو جنرال ضیاء الحق په 1988 چې چمال محمد خان جونیجو حکومت یې ختم کړی و نو هلته د الیکشن اعلان نه و کړی او ځکه یې نه کوو چې د به الیکشن اعلان په یو ټیم باندې کوو چې چمال بېنظیره مور جوړېږي. نو جنرال ضیاء الحق خپل انټیلیجنس بېنظیرې پسې کړی و چې تاسو دا ماته کنفرم خبر راوړو چې دی به مور په کومې میاشتې چې جوړېږي. نو بېنظیرې ته د دغه شي پته لګېدلې وه دې به ډېرې سترې کپړې اغوستلې چې بل سړی د دغه شي اندازه نه ولګوي چې بېنظیره به مور شمال جوړېږي. نو بېنظیرې دې دا مشوره کړه چې زه به په نومبر چې مور جوړېږم او دغه خبر جنرال ضیاء الحق ته هم ورسېدله. جنرال ضیاء الحق 20 جولای ته د ملک چې الیکشن اعلان وکړ چې پاکستان چې به نومبر میاشتې چې الیکشن کېږي خو مخ ته مستقبل چا نه لیدلی
جنرل ضیاء الحق 17 اگست په 1988 کې د والا طیاره د مځکې سره کریش لا او دای ایغه چې جان باکس د 11 کاله حکومت په پاکستان باندې وکړ نو د شهادت سره پاکستان په ایوانو چې یو خلا سره پیدا سلا او دغه خلا 3 کسانو وکړه ایغه چې د پاکستان صدر غلام اسحاق خان پاکستان آرمی چیف اسلم بیگ او پاکستان آئی ایس آئی چیف جنرل حمید ګل دغه دریاړو دا خلاف پور کړه او پاکستان صدر غلام اسحاق خان دغه الیکشن تاریخي دغه سي برقرار وساته ځکه چې ایغه ته دا اطلاع ملاوه چې بېنظیره به په نومبر چې مور جوړیږي نو بېنظیره حکمت عملي چې کومه ده دغه کار وکړو او بلاول 2 میاشتې مخکې الیکشن نه پیدا سو یعنی 21 سپټمبر په 1988 چې دی بلاول پیدایش وسو او بېنظیره د دا موقع ملاوسله چې د الیکشن چې ایسا هم واخیستله او د سیاسي سرګرمیا هم اټینډ کړې نو پاکستان کہانی دغه سي جاری ده بېنظیره لړ لغړ تصویران هلیکاپټرونو نه چاره چولی وو او ولې رچولی وو پنجاب چې جاگ پنجابي جاگ نارا چا لګولې وه ولې لګولې وه دا صورتحال به زه نوې ویډیو چې تاسو سره شیر کوم تاسو موږ ملاقات به وي په نوې ویډیو چې کېږي السلام علیکم